په دې منور محفل کې چې ماته په کومې موضوع باندې د خبرو کولو اجازت راکړل شوی هغه د اسلامي نظام په اړه. محترمو سامعینو، په افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمېدو سره سم امارت په دې خاوره کې د بشپړ اسلامي نظام راوستلو او اسلامي احکامات د پلي کولو اعلان وکړ او دا یې وویل چې 20 کلنه سخته مقابله مو له دنیا سره او په یادې مودې کې د زیاتو قربانیو ورکول هم د همدې هدف لپاره و. خو دا چې اسلامي نظام څه ته ویل کیږي، د اسلامي نظام مؤسس څوک دی، د اسلامي نظام اهمیت څه دی، د اسلامي نظام د راوستلو څه ضرورت دی، دا هغه پوښتنې دي چې د ډیرو زیاتو خلکو په ذهنو کې به بې جوابه پاتې وي. خو زه نن غواړم په مختصر ډول د دغو پوښتنو جواب ورکړم. محترمو سامعینو، اسلامي نظام څه ته ویل کیږي؟ اسلامي نظام یعنی د الله جل جلاله پر ځمکه د الله جل جلاله احکام او قوانین نافذول. اسلامي نظام یعنی د ټوله بشریت اساسي حقوق خوندي کول. اسلامي نظام یعنی بشریت ته د انسانیت تر ټولو اعلی مقام اعاده کول. اسلامي نظام یعنی د بشریت اساسي حقوق، د ژوند حقوق، د مال ساتنې حقوق، د پت او عزت ساتنې حقوق ورکول. هغه حقوق چې تش په نوم د بشریت د حقوقو مدافعه نړیواله کفري ټولنې په ورکولو کې نه دا چې تنها پاتې راغلي، اضافه لا دا چې د دې حقوقو د نقض مرتکبه شوې هم ده. د الله جل جلاله د قوانینو پر ځای په خپل لاس جوړ کړي قوانین پر خلکو عملي کوي. الله جل جلاله فرمای ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. کوم خلک چې د الله جل جلاله له نازل کړي قانون سره سمې فیصلې نه کوي هغوی کافران دي. دلته رب لا یزال هغه کسانو ته چې د رب لا یزال له قوانینو سره سمې فیصلې نه کوي هغوی ته د کافرانو خطاب کړی دی. محترمو سامعینو، د اسلامي نظام مؤسس څوک دی؟ د اسلامي نظام د بنسټ ډبره څه کم 14 پیړۍ پخوا د بشریت د غمخوار د اسلام د ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا په مدینه منورې کې کېښودل سول او د جزیرة العرب په فتح سره یې ساه واخیستل. د روم او فارس د امپراتورۍ په ځپلو سره لمن تر فارس، اوسني ایران، افغانستان، بلوچستان، شام، فلسطین، مصر، شمالي افریقا او د اروپا تر پولو وغځېده. دا د بشر په تاریخ کې لومړنۍ اسلامي امپراتورۍ وه چې د حاکمیت ساحه یې له مدینې منورې شروع تر هسپانیا، چین او فرغانې پورې ورسېدل. د اسلام دغه سیاسي نظام چې نږدې 7 پیړۍ د خپل عروج پړاوونه ووهل، د نړۍ په کچه د علم، پوهې، فرهنګ او تمدن په برخه کې له ټولې نړۍ مخکې ول. د هغه مهال اروپایانو د مسلمانانو له اختراعاتو او علمي پرمختګونو څخه استفاده کول. خو د دغه دوامداره اسلامي نظام د زوال کیسه د څه باندې 100 کلونو وړاندې د عثماني امپراتورۍ د زوال څخه شروع ده چې دا دی تازه په افغانستان، شام کې د مسلمانانو د فتوحاتو د یو وار بیا راګرځېدو هیلې ژوندۍ کړې. محترمو سامعینو، د اسلامي نظام اهمیت څه دی؟ د اسلامي نظام دا اهمیت دی چې په اسلامي نظام کې حاکم د ټولو خلکو خدمتګار وي، تر دې چې د حاکم ژوند له نورو خلکو څخه په ټیټه درجه کې وي. موږ د داسې نظام ډېرې نمونې لرو چې یو د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله حاکمیت دی. د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په حکومت کې انسانان خو لا پرېږده، لیوه به هم په رمې باندې حمله نسوه کولی. د ده په حکومت کې تر دې اندازې غربت له منځه تللی و چې له کاشغره تر اندلسه یو څوک هم د زکات مستحق نه و. درنو حاضرینو، د اسلامي نظام د راوستلو څه ضرورت دی؟ په یو هیواد کې اسلامي نظام د دې لپاره ضروری دی چې اسلامي ټولنه د اسلامي ارزښتونو د اصولو په رڼا کې وساتل سي. اسلامي نظام هغه چوکاټ دی چې مسلمانانو ته د ژوند په هر اړخ کې لارښوونه کوي، له فردي او اجتماعي ژوند نیولې تر اقتصادي، حقوقي او سیاسي برخو پورې. په اسلامي نظام کې د شرعي قوانینو تطبیق تر ټولو ښه اصل دی. اسلامي نظام د الله جل جلاله پر قوانینو او د شریعت پر بنسټ ولاړ دی. همدارنګه اسلامي نظام د عدالت، انصاف او برابرۍ اصولو ته ژمن دی. خلاصه دا چې اسلامي نظام د نړۍ له نورو ټولو نظامونو غوره او بهتره دی او د ټولو اوسیدونکو لپاره خیر دی. دا چې الله جل جلاله موږ او تاسې د داسې یو نظام څخه برخمن کړي یو، نو باید د الله جل جلاله او د دغو خلکو شکریه ادا کړو او د دې نظام د دوام او ټینګښت لپاره دعا وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.